تدلوية بشدة مفتي محمود المكيو شيخ القرآن غلام خان وقال سيد الرحمن وكسيب بدلنا نغمنا ونقول تدلوية عظيمة دارلوم جامعة دارلوم حقانية جبوري تتصوري قريش بركات وزوية جامعة مهورة جبوري تتصوري قريش بركات أمنا سينما تسمى چکر ما تدریس کولو دیرتو مانا بلک سے صحبتو راتل ما سر گوانٹ کمرے کو تے خودر مانا مخی بلاش تیز ما دچانی تا برابر دادا عمر دی لیکن مانا مخی بلاش دی مدرسہ کو لوی غم دی کنا لوی تر دی اللہ دا بطل ہر شیخ سام کی آمین خواہی آمین اور نوی بچہ خانانا بزرگ آمین مولانا بلاک بخار بیا چې درېز د پارلیمنت ته تللی یم د دې شورا برکت دی یو ځل مجاهدین راغلل لښکرو ما به خبرې نوټ کولې او لیکلې هغې نه کتاب جوړ شو صحبت بهر حق مولانا بلاک هغې ته وظیفه ورکړه سوره قریش ما ورته ماته اجازت راکړه وایي تا ته مو اجازت دی بیا بل سبا بله ډله راغله هغې ته اجازت ورکړو د تفصیل سره ما ته اجازت راکړه بیا تا ته مو اجازت دی ہفتہ پس نور لاہور پنڈری کا سال ڈالا اجازت رکھا مولانا کو خدلا تاست اجازت دے نوازل ماتم اجازت رکھا وہ اتاتم اجازت دے بیتا ما عادت جوڑ سو تب بتا مدی کو خدلا محمد سب اجت کو ماما خبر اکول دب اتاتم اجازت دے خبر تا بنت رکھ ودلم ماتا آگئی اجازت رکھڑے حضر مولانا حسین احمد سے شاگرد دے دے ٹولو پہ اجازت تاز ٹولو تا اجازت رکھوں عمل بکاو عمل بکاو حافظہ کھل جائے گا علم کے بند دروازے کھل جائیں گے رزق حلال میں کشادگی آ جائے گی وسعتیں آ جائیں گی برکتیں آ جائیں گی دشمن سے اللہ حفاظت کرے گا بدخواہوں سے حفاظت کرے گا اشرار سے اللہ تمہارے حفاظت کرے گا اور دنیا میں تمہارا گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا دان مبارک عمل دے دس وجود پدے وظیفے عمل کوئی آپ مزرفت سے اور راخان مزرفت یہ بول ازلا دادا طول حقانیون جو مقبول وظیفہ حضرت مولانا فضل الرحمن سے افضل فرمائل چھے کلت لگلے مشکلات راشی اور دیر اندیشی و خطرے و شرف دور کے لدہ گرفتاری امکانات و وقت کے بھی جدہ وظیفہ بے غمہ کرتا اللہ نے توقف عمل توفیق نصیب کی یہ وظیفے توقف اجازت دے تحضر محسومین خبتمی ہو جائے ماشاءاللہ گورخ بڑے پنگرے محتمم دے اے شفیق و مہربان اللہ نے بطنور ترقیات نصیب کی وما تتوسط پر چاہنا خودل دا محتمم دے خبر خودے پاک مدد مغفرت کرے دے بلا وشاہ آشا محتمم دے تاکر سکو زم خوشحال سے محتمم و شکر دے خبر پیدا و مانا دے خلاص نشک تے خواب ادم راتم با تے خواب ادم راتم با و تصر وچیب سکیو کو انشاءاللہ و دا دول علماء ناستی دے بشفقت محمدان مرگر شو و دا دول دا ماشاءاللہ دول آخر کنی منظر ہوئی دو دا سکینست درائی میں قدر چکے موخ کرے طالبان برابر کر لکا چھے پیغمبر تا صحابہ کرام ناستی وائے سبحان اللہ معتمین برکت دے پیغمبر تا صحابہ کرام کو درس کے سبق کے بیان کے دا سے نظم لیکن پسر سے مرغر آستی چھ سر سر خضے مرغب پاتی تختی صحابہ کرام دا سے نازو برغر قتلنا طول مجمع دا سے پول سکون سرکین سرنا لکھائی تدی پٹول سرنا مادے مرغر آستی اور ماتا چند ماتا دلت مجسم فرشتے ناستی وائے سبحان اللہ عمل توفیق نصیب کی فتوانا کم قوامم کی گی اس ناتون ندی ناتیہ کلام دے من منر آخر دی محفل کو گوز دوڑے گی محفل گوز گرنے گی اتاسم جیب گرم راڑی
كل تعاون وسط کوي نات کې بخوند راځي او جذبه کې راځي پتاو سکون کوونه سبحان الله جزاک الله او نارخ مو زدم نه ټول پټانان دي بني اسرائیل دي سره نشو او نشو سره نشو بیا گزارو کوي چې کانت خانه غواړه ما ته خراب ورته چې خټ ډېر پیسې درته د توفیق ورکړي ان شاء الله به دې ورسې تا زه غټ انعام را لګم ما مصطفی سره وعده ده ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ما سره یو قسم ملا راغلی او تاسو नहीं पार्टी गई ना ټول ملګري په خپل ځای باندې کېنئ پاسېدو کوشش مه کوئ ماشاءالله جزاک الله شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی سے مفصل بیان بعد انشاءاللہ مونږ برپور د نعتخوانۍ سلسله شروع کوو حضرت شیخ صاحب هغوی موږ او تاسو ته د دې مجلس عظمت او برکت د قرآن کریم عظمت او دکرانګه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عظمت هغه په واضح انداز کې موږ او تاسو مخې ته کېښود چې د پیغمبر علیه السلام زمانې نه راواخلې تر اوسه پورې څومره خلکو هغوی د قرآن کریم ګستاخي کړې ده یا یې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کړې ده نو هغه خلک الله تعالی د ځمکې د مخ نه ختم کړي دي او د هغې دپاره الله تعالی په مختلفو وختونو کې غازیان او مجاهدین پیدا کړي دي لکه راجپال هغه ګستاخي وکړه هغه ته چې الله جل شانه غازی علم الدین شهید رحمت الله علیه په شکل کې یو مجاهد پیدا کړو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ګستاخ دای چې جهنم ته ورسو دا زموږ او ستاسو عقیده ده چې د قرآن کریم او د کرنګ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ناموس د الله تعالی برای راست حفاظت فرمایله دی او تر قیامت تر سبا پای الله تعالی د حفاظت فرمایي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوی شان د زما عزت مندو تمام انبیاء کرامو کې د ټولو نه لوی مرتبه الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته ورکړی دا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض دې کې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عظمت ته اشاره ده خپل الله تعالی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په شان کې قران کریم کې ارشاد ذکر کړي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون اے د ایمان خاوندانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې خپل اوازونه مه پورته کوئ او دا څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تاسو داسې اوازونه مه کوئ څنګه تاسو یو بل ته اوازونه کوئ لوی شان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او قرآن کریم کې الله تعالی پیغمبر علیه السلام چرته هم په خپل اسم محضا محمد سره نه دی یاد کړی بلکې یا چې دنو یا کړی په یا ایها الرسول سره او بل ځای کې ورته فرمایي یا ایها النبي لم تحرم ما احل الله او دا څنګه زما عزت مند بل ځای کې ورته فرمایي والضحى والليل اذا سجى په مختلفو القابات سره مختلفو صفات سره الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرآن کریم کې مخاطب ورزولې ده اوس ان شاء الله موږ تاسو به د نعتخوانات او حضرات او نعتخواني چې دنه دا او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطلب چې دنه دینه به او د شعر او شاعرۍ په زبان کې اوس د نعتخوانۍ لپاره دعوت ورکوم نعتخوان مصطفی مداح رسول جناب قاری صابر سے آپ مانکئی چہائی راشی اور ناتیہ کلام پیش سورہ ملگری بات دی خدمت کے حالت دے در نراشی مجھے سر جوڑا ہوشی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. چیلا چا سر پسر کاندی سودا چیلا چا سر پسر کاندی سودا بل بنوی حسین ما بندی شیدا نبما بندی شیداوی پجہان کی نبتا بندی دل بر شیبل پیدا जुदाई बदी सरंगी कबूल ना करम सो में न दे कल्ब सर जुदा
نظر وکړه چې مدام پتا پسې کوي جړا چاپیر در روزی خپلی جمله در باندې ګورم جمله در باندې ګورم رازا رازا زړګیا زوروزا در باندې ګورم چاپیر در روزی خپلی جمله در باندې ګورم جمله در زیروزی تد جانان د بی بی عائشی خلی حجرا در باندې ګورم یا د بی بی عائشی خلی حجرا در باندې ګورم چاپیر د روزی خلی جمله در باندې ګورم یا دا یا محبوب سرا ولاړا دا وګوره په خوا کې دا محبوب سرا ولاړا یا محبوب سرا ولاړا کجورا فصل گوش ولا محبوب ویل مجاړا ویل مجاړه قدرېږه ستونې حنانه در باندې ګورم قدرېږه ستونې حنانه در باندې ګورم چاپېره د روزې ښکلې جمله در باندې ګورم یا سلام وکړه صدیق سلام حضرت مردا یا سلام حضرت مردا نور نبی پریک دلتا خادمانوزا بہردا خادمانوزا بہردا بہردا اصحابو مقبرہ یا بہر دا صحابو مقبرہ در باندې ګورم چاپیر د روزی خپلی جمله در باندې ګورم جمله در باندې ګورم که چشمانو کې د دومره اثر شرمنده
پتیار بروزگار زمان دا اصرارو که آقا می رهبری لرهبر نوی دین خوروی دولا دنیا کی مشهور دی دین خوروی دولا دنیا کی مشهور دی وقم عالمان نشا منصور دی وقم عالمان نشا منصور دی نور راضی دیر طالبان ور راضی دیر طالبان دین ستکوی حدیث قرآن یم خونی تک دپاک اللہ دین بنور دی وقم عالمان دشا منصور دی وقم عالمان دشا منصور دی دین خوروی دولا دنیا کی مشهور دی یا وقم عالمان دشا منصور دی माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह काली साबिर से बेहतरीन नातवानी नबाद द मजीद नातवानी दपारा او د دې مجلس د اخرین ناتوانی او مرکزی ناتوانی دپاره دعوت ورکوم بلبل مدینه سنابان مصطفی مداح رسول جناب حافظ پیر عباس خاکی صاحب آبچار صدا او د هغې ملګری محمد حامد مدنی صاحب د هغې په خدمت کې گزارش کوم چې راشي او نعتیه کلام پیش کړي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. څنګه چې پولیس یې مبارک فرمایي چې اسدین موږ ته راغلي استاد د علاقې ته ورونی ځل باندې څنګه خوش قسمتي د تاسو په خوش قسمتي وایو الله تعالی دې زموږ د تاسو لپاره او تاسو د ناس ته زموږ لپاره د خیر او برکت باعث وګرځي. ناتواني ته هم ډېر خیر چې ډېره ناتواني به کوم څه په ورونی ځل راغلي او تاسو ډېر شوق دی ماشاءالله. نو وخت هم ډېر شو خو زه انشاءالله خپل حصه ناتواني کوم او کوم طالبان چې د مولوي صاحب د قول مطابق ودې شوي دي دا یې ښو انشاءالله تعالی د کلمې طیبې ذکر مبارک به انشاءالله کوم ټول په شریکه باندې د چم چې د دې کلمې مبارکې سره شوق او محبتي مینه محبتي نو زما سره به انشاءالله ښه په جذبې سره وایي به که نه بسم الله الرحمن الرحیم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
और बता कराते हर जाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला قدر دا دوستان دلا در برهم سرات وګورا امداد الله اور کی ابراہیم سرا اور تفائی شاب یخ سالم شبا خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید ہجران لڈے رغم ولی نمرمایا اولد حسرگ ماتم ولی نمرمایا او چیو یار لبل یار لرباسی ددی دور لستما ولی نمرمایا او یار چی یار پستر گنڈ بینی خمرگ دے او داز بیخ پلسنما ولی نمرمایا او چی ہر ہر سہر زما پجڑا خاندی لدے حسی صبح دما ولی نمرمایا او چی پلگا گرمائشا کاندی و گلتانو او لدی بی وفا شبنما ولی نمرمایا او چی دمرگا خواری پخوان رم عبد الرحمن لا پخواتر دغدما ولی نمرمایا ما بدر تابکنا ولا مدینہ کولدا ما بدر تابکنا ولا مدینہ کولدا کولدا سڑکی پر جو مدینہ کولدا کولدا سڑکی پر جو مدینہ کولدا ما بدر تابکنا ولا مدینہ کولدا کولدا سڑکی پر جو مدینہ کولدا یا بات صفتنا د جنت رضوان مکوا سبحان اللہ یا بات صفتنا د جنت رضوان مکوا استاد جنت نظام مدینہ کولدا استاد جنت نظام مدینہ کولدا او ما بدر تابکنا ولا مدینہ کولدا کولدا سڑکی پر جو مدینہ کولدا یا ماتد شفق و ترس پوگ مئی سندر مبایا سبحان اللہ یا ماتد شفق و مرس پوگ مئی سندر مبایا کول خوصا باد ترسا مدینہ کول
माशाल्लाह या चलता बबल खारो दमदिने पशान पैदा नगड़ी ओ कर्जा दुनिया के बाहर मदीना खोलेदा ओ कर्जा दुनिया के बाहर मदीना खोलेदा मां बदरता है कना बल्ला मदीना खोलेदा खोलेदा सड़की अपर मदीना खोलेदा या मदीने दरसी दरसा आसान दीनो आओ पा गुजरता जड़े दरसा आसान दीनो आओ खुश किस्मत खलक यार न कुर्बानी की आओ त महबूब नजारे दरसा आसान दी यार जिया तमखा बख्शी मुजड़ी की नो आओ गिने उनके कोई दरसा आसान दीनो आओ आशिक़ की हिजरा कश शुरूशी आओ पसीना तेग लगी दरसा आसान दी पन पवन अब याद निकल सा आसान नदी वनमा बदरता बेकना वल्ला मदीना खोलेदा सड़की अपर मदीना खोलेदा सड़की अपर मदीना खोलेदा या हो के बेगाश बचा द जन्नत से लेके बोतले सुभान अल्लाह या हो के बेगाश बचा द जन्नत से लेके बोतले देखो हर सायद आका मदीना खोलेदा देखो हर सायद आका मदीना खोलेदा मां बदरता बेकना वल्ला मदीना खोलेदा सड़की अपर मदीना खोलेदा सड़की अपर मदीना खोलेदा الله سبحانه إن شاء الله كبير ورحمانه وكبير باكتفاء وفاجئ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعزته بعدد كل ما هو كلام درود پاک ہونے میں بشوق و محبت وائی اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعزته بعدد كل ما هو كلام बाडल कस्तूरी द आसमान दी हर जले दिली दियो बंजान दी हर जले दिली दियो बंजान दी बाडल कस्तूरी द आसमान दी हर जले दिली दियो बंजान दी हर जले दिली दियो बंजान
نبیادی پازان پجهان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی وڈل کستوری دا اسمان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی حضرت نعمان بس ربان یوٹول او حضرت نعمان بس ربان یوٹول حق سلور زمونگا امامان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلمان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی یا اسی دنیا کے رنگ برنگ خلقا اسی دنیا کے رنگ برنگ خلقا دل سٹول تسیر مہان نفیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی دل سٹول تسیر مہان نفیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی یا جہاد و سیاست و تبلیغ بلار یا جہاد و سیاست و تبلیغ بلار برمنا ولا پتی میدان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی برمنا ولا پتی میدان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی یکڑی تناموس رسالت دفاع او کڑی تناموس رسالت دفاع زکا مزین پخوگ ایمان دی زکا مزین پخوگ ایمان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی اے عباس خاکی ٹولو با جنت تجی اے عباس خاکی ٹول با جنت تجی سوک جنے قد ڈاٹ دا حسان دی سوک جنے قد ڈاٹ دا حسان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی وڑا لکسپور دا اسمان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی عرض زلی دلی دیو بندیان دی درود پاک माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह ताऊ हाफिज पीर जनाब आवाज ताकी से सुमगा उस्ताद सोड़ान दे बेहतरीन अंदाज के नातवानी टुकड़ा زمونږ دا لومبنی نشست دا اختتام ته رسېدو والا دی که موږ او تاسو څوک واورېدل څومره تلاوتونه وشو نعتونه وویل شو بیان وشو دا د الله تعالی په خپل دربار کې قبول
شي والله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو د نجات ذریعہ وګرځي. اوس د دې آخري مجلس د اختتامي دعا لپاره خپل ورور مولانا مفتی هارون رشید صاحب هغوی ته خواست کوم چې د دې مجلس آخري اختتامي دعا وفرمایي. الحمد لله رب العالمين والمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله تعالى كم القرآن وشكر يا باك تلاوة وشكر يا باك سلام معروف سلام وشكر يا باك كم بيان وشكر يا الله باك كم أخبر بارك كل منزول كي يا باك سلام القرآن اختتام سلام كل طريقة سموشي يا الله باك سلام كم القرآن كي يا الله بخير سروكي يا الله باك دام الرسول عائشة قائم وصادق يا الله باك دام الرسول كم بيس يا الله باك دام قيامت لك سجالي وصلي صادق يا الله باك دام الرسول سرك خلقنا محبت كي يا الله كم سرقاون كي خدا باك شوك خدمت كي يا الله باك حديث بدي دنيا لخير خدا باك شوك معاملين يا الله باك كل پر بدل ورکي يا الله كل تخبر رضا نصیب كي يا الله باك كل تخبر رضا نصیب كي يا الله باك حديث خبر جنت کے بالا جو باقی جتو رکھے یا اللہ قبر منور کے یا اللہ پاک تم خالدین معاونین کے خدا پاک بجان کو برکت واچے یا اللہ کمال کو برکت واچے ہم تو نواز کے خدا پاک سیدھی دخل دین مبارک دی پر بڑاو کے دخل پاک کلام ہمارے سیدھی بڑاو کے جب اساتذہ کرام نے خدا پاک علوم کے یا اللہ پاک علوم کے برکت واچے یا اللہ ناظم سے یا اللہ پاک محمد سے خدا پاک عمر دراز و نصیب کے یا اللہ کم معاونین دی داکل خدا پاک قبول یا اللہ پاک دا پورا کلمت الصدا خدا پاک دا پورا کلمت خدا پاک دا رحمت و برکت ذریعہ کرتے خدا پاک زمدا کم سائدہ کوشش خدا پاک دا محفل دربار کی قبول منظور کے صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. صلی اللہ ساعت تبع دے انشاءاللہ راشي بن کا